همدارنګه دوستانو خپل په کومنټونو کې چې نن کافي کومنټس راغلیو د اکثریت قاطع دا دغه چې زموږ د پیغام د اسلامي امارات او نړۍ ته ټول ته ورسو چې موږ په هیڅ قیمت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم د دروازې خلاصون نه غواړو. دا د ملت اواز دی، دا باید دوی ته ورسول شي او دا خبره باید دوی ته وشي چې تر اوسه پورې زموږ میوې دی بنده کړله او زموږ میوې ټولې له منځه ویوړې. اوس چې د دوی د کینو وخت راغی نو موږ ولې ورته دروازه خلاصه کړو؟ دا دروازه دې ورته نه خلاصوي. یو ورور په نامه دی شینی خانه دی یا شینی خانه دی ویلي چې ته زمونږ د نارینهو د سړو د نظریاتو قدر نه کوي او د ښځو د هغې نومونه اخلي او د هغوی نه قدر کوي. ویلي دي چې دا د غربي دغې سیستم دغه دی. وروره دا نه دی، زمونږ دلته نارینه ورونه ډېر تعداد زیات دي. زه ټولو نوم نشم اخیستلی، ټوله برنامه نیسي او خویندې زموږ ډېر محدودې دي ټولې 4-5 د هغې نومونه زه اخلم چې هغې تشویق هم شي. بل دا دی چې هغې د ستاسو نه زیاتې فعالې دي. تاسو لاړ شئ دغه د نن پرون ورځې برنامې لاندې تاسو دا کومنټونه دغه ولولئ. هلته 2 خویندې ډېرې زیاتې فعالې دي چې په خاصه توګه باندې هلته لیکنې کوي او دا لیکنې نه تنها چې په پښتو او فارسي کې او ډېره ښه ادبي پښتو او فارسي کې درته لیکي، په روانه پښتو او فارسي کې لیکي، په انګلیسي ژبه هم درته لیکي. نرګس اصغر خو پوښتنه کړې ده چې متوکل صاحب ژوندی دی که مړ دی؟ هلته مې ورته ولیکل چې هو متوکل صاحب ژوندی دی، حیات دی او کابل کې اکثرا که تاسو د متقي صاحب وګورئ د هغې تر څنګ ناست دي، خو صحي حالت دومره زیات ښه نه دی. او د رحیمه اکبر مسج خو دا و چې د اسلامي امارت نه دا وغواړئ چې دا دروازه خلاصه نه کړي. او همدارنګه د نورو تاسو د دې لاشي د بالخصوص د خدیجه سنا او د سناس افغان الته کومنټونه ولولي، ډیر ښه شان دغه لیکي، ډیر ښه موضوعات لیکي. د دې تاسو دوستان ګټه اخیستلی شي، فایده اخیستلی شي. بیا وایي چې ښځو ته ولې ښځو نوم اخلي او د نارینه دلته ما سره کم از کم د 250-300 دغه کومنټ سي او د زموږ تاسو د خويندې چې راځي ټول 4-5 نو د دې تشویق په کار دی چې نور هم ورسره دغه شي او دی نور هم ته شي چې دی په حساب په ښکته سترګه ورته څوک نه ګوري. راځم پښتنو ته په دې کې حشمت فرمولي پښتنه دا کړې ده چې آیا دا امید وجود لري چې افغانستان به وشي کولای چې یعنی طالبان وشي کولای چې یو قوي حکومت افغانستان کې جوړ کړي چې هغه د یو نظام هم تشکیل شي او خلکو هغه زور ارمان دی چې یو قوي نظام په افغانستان کې ووسی او دا ارمان د ټولو د طالبانو په موجودیت کې پوره شي. ما ته دا پوښتنه ما ته ذاتي داسې دا کړې ده چې آیا ته دا ظرفیت په طالبانو کې ګوري چې دوی دا کار وکړي؟ بل خبره دا کړې ده چې افغانستان د تجزیه او د جنگ نه نجات پیدا کړي او داسې یو حرکت د خلکو را پیدا جوړ شي چې هغه وشي کولای چې خپل اواز اوچت کړي او په نظام کې د هغوی په حساب د نظام سره کومک وکړي او نظام هغې قبول کړي او نظام یو د خلکو نظامي. وروره قدرمن وروره حشمت فرمولي زه تاسو دا وایم چې که ستاسو نه مطلب ظرفیت دی چې حکومت کولی شي نو هغې کې دا ویلی شي تر اوسه پورې خو حکومت کړی دی، کنټرول لري، نظام کنټرول کې دی، مرکزي حکومت د امنیت قایم کړی دی. آیا یو دې امکان شته دی چې افغانستان جوړ شي او که دی خپل په تګلارې کې لږ څه بدلون راوړي او همدغسې کار اهل د کار ته وسپاري؟ بالکل افغانستان په د بهترۍ خوا ته ځي. اوس هم مثبت کارونه روان دي، ښې پروژې روانې دي او دا د افغانستان په ګټه دي، په تاوان نه دي. تر اوسه پورې افغانستان د تجزیې نه بچ کړی دی. امید دی چې په آینده کې ملت او حکومت سره یو ځای اوسي تر څو د خاوره د تجزیې خواته لاړه نه شي.